کې څو خبرې تشریح کړې چې څنګه تاسو په ایکسل کې کار کوئ. ایکسل چاپیریال د ایکسل مطلب کوم محیط چې کوم دی پر ما تشریح کړ چې ورک بک څه ته وایي، ورک شیټ څه ته وایي، کالم څه ته وایي، رو څه ته ویل کېږي. سو دا یو څو خبرې ما پرون تاسو تشریح کړې. نن راځم د کیلکولیشن میتھډز تاسو ته ښیم چې په ایکسل کې موږ څو ټایپس کیلکولیشن کولی شو. سبا د سو کوېسچن کوي سو how many types of calculation we perform in excel. په ایکسل کې دا څنګه تاسو پرفورم کوئ، څنګه کوئ تاسو؟ نو دوه قسم دي. یا ساته ایکسل کې چې کلم تاسو محاسبه کوئ کنه نو په دوه ډوله باندې ده. نمبر 1 چې کوم دی یاد ساته یو تا ډایرکټ کیلکولیشن وته ویل کېږي، ډایرکټ کیلکولیشن، او دویم نمبر چې کوم دی انډایرکټ کیلکولیشن وته ویل کېږي. یو تا ډایرکټ کیلکولیشن ویل کېږي، یو تا سه انډایرکټ کیلکولیشن وته وای. دا دوه قسمه طریقې دي موږ سره. ډایرکټ کیلکولیشن څه مطلب دی، د انډایرکټ کیلکولیشن څه مطلب دی، په دې تاسو په کوم چې څه مطلب دی موږ سره. د ډایرکټ کیلکولیشن مطلب دا دی، ډایرکټ کیلکولیشن چې تاسو مساوي علامه وخه او دا غي نه پس عادت ولیکئ لکه 500 + 500. سبا د نسو کوېسچن کوي ډایرکټ کیلکولیشن مطلب دا دی چې تاسو مساوي علامه ولیکئ او دا غي نه بعد چې کوم دی تاسو چې کوم عادت ولیکئ انټر یې کې دي سینا نو ګره د لار نډیر په اسانه سره دا سیټینګ تاسو کولی شئ. نو ګوره 1000 چې کوم دی یاد ساته دا موږ سره د ډایرکټ کیلکولیشن راغی. که تاسو ضرب کوئ، که تاسو منفي کوئ، چې کلم تاسو مساوي علامه واله او دا غي نه پس تاسو اعداد ورکړل لکه اني عدد چې کوم تاسو ورکوي دلته نو یاد ساته دغه ته موږ ډایرکټ کیلکولیشن وته ویل کېږي. انډایرکټ کیلکولیشن څه ته وایي؟ سبا د نسوک تاسو کوي چې دا انډایرکټ کیلکولیشن څه ته پاره. انډایرکټ کیلکولیشن مطلب دا دی چې وای موږ د ویلیو د اعدادو په ځای باندې سیل ایډریس یا سیل ریفرنس ورکو. د اعدادو په ځای باندې سیل ریفرنس یا سیل ایډریس ورکو نو یا ساته دغه ته موږ انډایرکټ کیلکولیشن وته ویل کېږي. نو سبا د دا کوېسچن سو کوي چې انډایرکټ کیلکولیشن څه شی دی. نو هغه محاسبه چې د هغې د لارې نه تاسو د اعدادو په ځای باندې سیل ریفرنس یا سیل ایډریس ورکوي دغه ته یاد ساتئ موږ انډایرکټ کیلکولیشن ویل کېږي. instead of value موږ داسې ویلی شو values د اعدادو په ځای باندې we gave cell reference or cell addresses ورکو. سو یاد ساتئ دا ته موږ indirect calculation وتا ویل کېږي. د سینا سبا د نسو کوېسچن کې دا غسه کلم چې موږ د اعدادو په ځای باندې سیل ریفرنس یا سیل ایډریس کوم ځای کې ورکو یا ساتئ دغه ته موږ indirect calculation وایي. indirect calculation بس تاسو ډیر زیات پکار راځي، ډایرکټ کیلکولیشن زموږ ډیر کم پکار راځي، ایون ډو پکار راځي ډایرکټ کیلکولیشن، خو موږ انډایرکټ کیلکولیشن ډیر زیات کارو. لکه زه تاسو ته یو اگزامپل درکم. یو کس دې ځکه یو ګور نیم دی دلته کې ما سره چې کوم دی سیلری یعنی معاش دی او دا غي نه پس چې کوم دی بونس معاش دی بونس او دا غي نه پس تاسو سره ټوټل دی ځکه سبا د نسو کوېسچن کولی شي نیم دی سیلری دا بونس دی ان ټوټل دی سینا وګوره معاش سیلری بونس اضافه معاش یو کس ماته وي دي چې ما سره یو څو نمونه دي وګوره دلته زه یو څو نمونه بوالم چې تاسو صرف اگزامپل دل درکم او دا غي معاش زه دې نه اخلم لکه 5000 6000 4000 and 5000 دې ځکه 100 200 300 and 500 بیا دا غي نه پاس زه ټوټل روبا سم دې سینا زه غواړم چې دا سیلری او بونس جمع کم دلته سبا در سوک ته پوس کولی شي داسې نو تاسو خو نشم کولی چې مساوي علامه وخمه او دا غي نه زور کوم چې 15000 پلس وګوره دلته 100 دا به یو جمع کومه دا کما سره 10000 ریکارډز بیا واغې لپاره سکومه what I'll do for it so I don't have any reason for all these دا لپاره ما سره ریزن نشته دی سوجه نشته چې زه دا طریقه وکم زه غواړم چې دا ټول کیلکولیشن دا ټول محاسبه ماته آسان شي یا ساته دا غي د لپاره با انډایرکټ میتھډ کارول کیږي کلم چې تاسو مساوي علامه وخه دا غي نه پس پتا سو په دغه سیل کې چې کم سیل تاسو تکاری په دې باندې پتا سو کلیک کړئ سینا نو الته ما ترا ک C12 مطلب دا C نمبر کالم دی C نمبر کالم دی او 12 نمبر رو د ما سره مطلب په C نمبر کالم او په 12 نمبر رو کې چې کم عدد دی هغه جمع کا چا سره وګوره د سیل سره جمع صرف هغه سیل باندې په کلیک کړئ تاسو D12 مطلب C12 کې چې کم عدد دی هغه د D کالم 12 نمبر رو سره جمع کا
make it sum. وګوره دا انټر کدی زینا څومره آسان طریقې سره هغه ما ټوټل کدی زینا. اوس دا نور باندې خدا سره نشم کولی چې دغه نورم زه ټوټل کما نه صرف وګوره د کونج کې تاسو را دا پلس علامه ښکاري کنه دلته دې ته وایي اټوفیل ایریا. نو ګوره دا اټوفیل ایریا چې کوم دی دا به څو کمه دا به راکش کم دی زینا ګوره راکش به کم دا پاسې باس. نو ګوره څومره آسان طریقې سره چې څنګه دا دواړه دی جمع کړل دغسې دا دواړه دی دغسې یو په یو تاسو دې ځینې جمع تقسیم کولی شئ کنه. اوس که په دې کې تاسو چینجز هم راولئ سی 5000 ایټسټرا وګوره 6000 دې ځای نه ورکوم یا 3000 دلته ورکوم او دلته 1000 ورته ورکوم ټوټل کې به تاسو اټومیټیکلی راځي. باید دا یو څو خبرې ذهن کې یاد وساتئ. سبا د نه څوک تپوس کوي دا ټول ریکارډس مال جمع کړئ سره نو ګوره عمق سیل کې ودرېږه لکه د دې دوانو ټوټل دې ځای کې روباسئ اسې نه چې ټوټل دې ځای کې ولاړ چېرته دې ځای کې یې تاسو ٹھیک ہے نا. نو کوشش کوئ چې دې ځای کې تاسو ودرېږئ. یو هیو ټو سټینډ هیر دلته ودرېږئ مساوي علامه وښئ وګورئ دا سیل انتخاب کا پلس وګورئ دا بل سیل انتخاب کا دې ځای نه څومره آسان طریقې سره انټر یې کا هغه ټوټل به تاسو له اټومیټیکلی درکړي. که تاسو دغه ډریک ماوس سره نشئ کولی نو بس صرف انتخاب یې کړئ دې ځای نه او د کیبورډ نه کنټرول ډي ووهه دې ځای نه ټوټل به تاسو له اټومیټیکلی روباسي. ډریګ کنټرول ډي کلم چې تاسو ټوټلینګ کوئ که نه نو باید چې دقسې د یو څو خبرې ذهن کې یاد وساتئ. نو دې ته مونږ انډایرکټ میتھډ ورته ویل کېږي. سبا د نه څوک تپوس کوي چې داسې کار وکړه د دې ټولو ټوټل ماته راکړه یعنې ماته دې ځای کې ګرینډ ټوټل د ټولو ټوټل راته راکړه. بیا انډایرکټ میتھډ لږ مسله جوړوي مونږ ته دې ځای نه وګورئ مساوي زه انډایرکټ میتھډ چېرته کارومه نو زه وایم چې دغه ټول جمع که او دې ځای کې ماته وښایه نو زه خو داسې نشم کولی چې دا سیل جمع دا سیل جمع دا سیل. اوس خو ما سره څلور سیل دي ډېر په اسانه سره جمع کولی شم خو که ما سره زیات نه زیات 10000 یا 10,000 ریکارډي یا د 10,000 نه زیاتي نو زه خو بیا انډایرکټ میتھډ هم نشم کارولی. سبا د نه تپوس دا کولی شي چې دلته هم انډایرکټ میتھډ صحیح طریقې سره تاسو نشئ کارولی دلته نو د هغې دپاره څوک کلم چې تاسو نه څوک دغسې یو پوښتنه وکړي انډایرکټ فنکشن به هم کارېږي. انډایرکټ میتھډ چې کوم دی انډایرکټ میتھډ هغه زیات نه زیات د 2 یا د 3 عدد دپاره هم کارولی شي چې جمع یې کړو دې ځای نه. په یو سیل کې تاسو سره 3 عدد پراتی یو 3 سیل جمع کولی شو خو چې کلم خبره د 3 سیلز نه یا د 3 نه زیات سیل نه زیاتېږي نو یاد ساتئ بیا انډایرکټ میتھډ ستاسو دپاره فضول دی. بیا د هغې په ځای باندې به تاسو څه کاروئ ایکسل یادېږي په څه باندې په فنکشنز باندې. فنکشن څه شی دی یاد ساتئ دا فنکشن دا د تورو یو خاص کریکټر دی د تورو یو خاص مجموعه ده د کریکټر یو خاص مجموعه ده دا د تورو یو خاص مجموعه ده چې هغه یو خاص کار کوي نو هغې ته موږ فنکشن ورته ویلی کېږي. A function is a special characters which performs a special task. د هر یو سیز کار چې کوم دی هغه ډفرنټ دی. د پکي کار ځان له فنکشن دی کمپیوټر ځان له فنکشن دی د هیومن ځان له فنکشن دی د چیر ځان له فنکشن دی د ټیبل ځان له فنکشن دی د هر یو سیز یو خپل کار دی. دې وجې نه مونږ وایو چې فنکشن د تورو یو خاص مجموعه ده چې هغه یو خاص کار کوي. سبا د نه څوک تپوس کوي هلکه ایکسل کې فنکشن پیژنئ باید چې دا مثال تاسو خامخا ورته ورکړئ نو زه داسې ویلی شم a collection of special characters which performs a special task چې هغه یو خاص کار کوي نو هغې ته مونږ څه ویلی شو هغې ته مونږ فنکشن ورته ویلی کېږي. کلم چې یو څو فنکشن کلم چې یو څو توري یو خاص یو ځای شو او هغه یو خاص کار کوي نو دغې ته تاسو ویلی شئ دغې ته مونږ فنکشن ورته ویلی کېږي. مونږ سره د دنیا فنکشنز دي ایکسل یادېږي په فنکشنز باندې. if there are no functions there will be no excel after. که ایکسل کې تاسو له فنکشن نه درځي د ایکسل مطلب دا دی چې تاسو صحیح طریقې سره محاسبه وکړئ او صحیح طریقې سره محاسبه کول چې کوم دی دا د فنکشن نه علاوه نه کېږي تاسو سره. د یو څیز نه به تاسو فروټ اخلئ فروټ د هغې میوه دا وي چې تاسو په هغې باندې صحیح طریقې سره پوه شئ. ایکسل کې خو ډېر زیات کمانډز دي there are lots of commands but you have to learn functions in it. تاسو به فنکشنز خامخا زده کوئ. فنکشن که تاسو زده نه کړئ یا ساته ایکسل تاسو ته فایده نه ورکوي.
نو دې د وجې نه فنکشن موږ سره ډېر زیات دي لکه یو څو اگزامپل تاسو له درکم دی ځای نه سم اگزامپلز در کومه لکه سمیشن دی ایډیشن دی سمیشن دی پروډکټ دی ایوریج دی مین دی میکس دی کاونټ دی کاونټا دا وروسته به انشاءالله تاسو ته کیو آی د سنس فنکشن سره سیمکس دی فنکشنز ته راشو اوس ماته یو کس وایي دا ټول ماته جمع کړي ځای نه نو زه خو یو نشم جمع کولی دلته نو که دا ټول جمع کومه نو ګوره تاسو سره دا سیګما یو څو فنکشنز یې تاسو له په دې هوم ټیب کې هم درکړي دي چې هغه ستاسو افیشیل فنکشنز زه ورته وایم افیشیل ورته ځکه وایم چې په آفس کې به دا شپږ اووه فنکشنز دي دا به ستاسو اتمن کارول کېږي به خامخا به دا تاسو کارولی دی ځای نه نو چې کله دا ټوټل زه روباسمه که نه نو ګوره څومره اسان طریقې سره دا سیګما علامه به یو ځل کلیک کړمه دا سیګما علامه بیا کلیک کړه دې ځای نه څومره اسان طریقې سره هغه ټوټل تاسو راویسته که نه وګوره دې ځای کې زه چینج کومه say 100 داسې 200 300 and 400 ټوټل کې به اټومیټیکلی چینج راځي ما سره زه کوم 10 20 30 40 نو ګوره څومره اسان طریقې سره هغه سلیکشن تاسو کولی شئ که نه دې سره یو کین ډو دیټ چې کم ځای کې چینج راولئ که نه ستاسو هغه ټول یو بل سره لینک شو خود به خود به ستا په دې ټولو کې تغیرات راسي او که نه تاسو ډایرکټ میتډ وکاروو نو یاد ساتئ هغه تغیرات تاسو چرې هم نشئ راوستی که تاسو په زرو ځایونو کې تغیرات راوستي که بیا تا ته وایي چې په یو ځای کې تغیرات راوله په زرو ځای کې بیا ته چې کوم دی تغیرات راولي دی نو سبا د نه څوک کوېسچن کوي باید چې دې طریقې سره د یو څو خبرې ذهن کې تاسو یاد وساتئ نو دا موږ سره د انډایرکټ فنکشن د انډایرکټ میتډ او د فنکشن باره کې یو څو خبرې وي چې تاسو ته ما تشریح کړې دي ځای نه بیا راځم زه شروع کوم د هوم ټیب نه دا خو مې صرف د اعدادو باره کې تاسو ته یو څو خبرې تشریح کړې وګورئ یو څو راځم د هوم ټیب نه سټارټینګ کومه لومبی کلیپ بورډ دی بل فونټ دی بل الاینمنټ دی بل نمبر دی سټایلز دی سیلز دی اینڈ ایډیټینګ دی ما سره یو هیو ټو نوټس دس نو ګوره په دې کې ما سره نمبر 1 کلیپ بورډ دی کلیپ بورډ تاسو ته ما ویلیو چې کلم یو ډیټا تاسو کټ کړئ یا کاپی کړئ نو دا مایکروسافټ ورډ یا د ایکسل میموري ده چې د کلیپ بورډ وي یا یې کې پراتی کلم چې تاسو د یو ځای نه بل ځای ته وړئ نو تاسو به د پیسټ نه استفاده کوئ دا کلیپ بورډ نه به ډیټا په دې شکل کې تاسو راړئ څنګه به تاسو د یو ځای نه بل ځای ته وړئ سبا د نه څوک تپوس کوي نو ګوره دغه ډیټا ټوله انتخاب کا یو هیو ټو سلیکټ دس بیا به دا دې ځای نه کټ پی کې تاسو او چې کوم ځای ته تاسو وړئ نو ګوره پیسټ باندې کلیک کا هغه ډیټا اټومیټیکلی ټرانسفر شي هلته کنټرول زیډ کا یا انډو کا دې ځای نه هغه ډیټا واپس خپل عادي حالت ته راوستی شي زه ته چې داسې کار وکړه دغه ټوله ډیټا انتخاب کړه دې ځای نه او دا کاپي که ګوره کاپي کې دوه آپشن دي نمبر 1 کاپي نمبر 2 کاپي ایز پکچر نو زه به کاپي ته راشم دې ځای نه او ډایرکټ ځم چې دې یو ډوپلیکیټ کاپي ما ته راکړه بله مې یو ډوپلیکیټ کاپي راته راکړه ډېر په اسانه سره پیسټ کولی شئ تاسو میک اټ انډو کنټرول زیډ ووهه یا چې کومې دې ځای نه ختم کړه دا ډیټا سبا د نه څوک تپوس کوي نه ماته د عکس په شکل کې راته راکړه تاسو ګورئ که نه نو مخکې دا ډیټا تاسو د عکس په شکل کې غواړئ لکه زه دې بارډرز ته راځم او په دې بارډرز کې دې ځای نه آل بارډرز دې ځای نه انتخابوم دا به دې ځای نه ګوره رابشم دلته کاپي به یې کړمه خو ګورې ما ته لاندې یو کمانډ دی کاپي ایز پکچر ته به راشم کاپي ایز پکچر ته به راشئ اوس ما ته وي د څه په شکل کې ګورئ دې ځای نه ایز شون آن سکرین ایز شون وین پرنټډ نو مطلب دا دی که کله د پرنټینګ دپاره اخلئ نو بیا خو تاسو له دا فارمیټ نه درکوي ٹھیک ہے نا که تاسو کلم دې ځای نه کاپي ایز پکچر ته رالی او تاسو د پرنټینګ دپاره کوئ نو دا آپشن تاسو نه درکوي او که نه تاسو د سکرین دپاره کوئ نو یاد ساتئ بیا وګوره پکچر او بټ میپ تاسو سره اویلیبل دی دې ځای نه پکچر او بټ میپ تاسو سره موجود دی دې لارې نه یو په یو کولی شئ که نه تاسو یو کین ډو دیټ وګوره دلته نو سبا د نه دا کوېسچنز کولی شي نو ګوره ایز شون آن سکرین ایز شون وین پرنټډ نو ګوره ایز ا پکچر کې ایز ا بټ میپ یې راته راکړه نو ګوره دا بټ میپ ډېر خیره غوندې ښکاري پکچر ډېر سټرانګ دی دا به اوکې کم دی ځای نه اینډ هیو وي گو فور اټ وګوره دا آپشن موږ سره یو په یو اویلیبل دی بیا چې کله تاسو راشئ دلته وګوره پیسټ ته سوري دلته پیسټ باندې کلیک کا نو هغه ماله وګوره د عکس په شکل به راته راکوي او ډېر روښانه به راته ښیي دې ځای نه وګوره سبا د نه دا کوېسچن څوک کولی شي دلته بحث وګوره یو کین سی دس هیر بیا به راشئ دې ځای نه وګوره فارمیټ ته او د فارمیټ نه بعد چې کوم دی وګوره اني سټایل کوم چې تاسو پکچر له ورکوئ نو دې لارې نه یو په یو ورکولی شئ دلته وګوره داسې ها بالکل ډیټا چینجز نه کېږي ما سره امپاسبل ټو ډو دیټ ډیټا چینجنګ هلته موږ سره نه کېږي
که زه وګوره دغه ډیټا راوالم دلته پیسټ وګوره پیسټ سپیشل ته راشم نو وګوره ما سره صرف هماغه پکچر میټا فایل دی I cannot do that here right now سم نشم کولی دی ډیټا کې نو مطلب دا چې د عکس په شکل کې ما دلته راوسته بیا راشي وګوره یو بل کمانډ دی چې هغې ته فارمیټ پینټر ورته ویل کېږي ما دې ځای نه څه ډیټا واغسته I took some sort of data وګوره ما دا کاپي که او دلته مې انټر سره پیسټ مې کړ دې ځای نه او د هغې نه بعد چې کوم دی وګوره دلته دا ما دغه ډیټا دې ځای نه راواغسته او وګوره دغه ډیټا ما دلته واچوله دې ځای نه بس I took this فارمیټ پینټر ته راځم وګوره فارمیټ پینټر باندې کلیک کوم دې ځای نه څومره اسان طریقې سره دا ایز ا فارمیټ پینټر دلته کې کارولی شئ که نه تاسو فارمیټ پینټر ته راشه او دې ځای نه یو په یو وکاروه بس کم فارمیټ چې تا هغې له ورکړی دی اټومیټیکلی دی بل هم تاسو ورکولی شئ بیا د هغې نه بعد چې کوم دی وګورئ دغه ډیټا دې ځای نه وګورئ کاپي کا کاپي دیټ وګوره دا به زه کاپي کړم او د کاپي نه پس به راشه د پیسټ سپیشل ته دې ځای نه وي هیو مینی آپشنز ټو ډیفاین وګوره تاسو سره په دې کې یو څو آپشنز درکړي دي باید چې په دې باندې تاسو ځان پوه کړئ او دا ټول آپشن تاسو سره بیا په کوم ځای کې دي وي هیو ان پیسټ سپیشل نو ګوره نمبر 1 زه به دا تشریح کوم تاسو ته همدا په دې کې موجود دي خو هم د کنه کنه ډایرکټ دی ته وکړم ګوره زه به د پیسټ سپیشل ته راشم دغه آپشن په دې کې ټول موجود دي سو یې پیښې تاسو یو په یو پیښې تاسو ما ته یو کس وی آل راته پیسټ کا زه ته ټیک تا ټول پیسټ کراته زه به انډو کم دی زه نه انډو دیٹ میک اٹ انډو ایٹسټرا بیا وګوره که تاسو د پیسټ سپیشل تراله ما ته فارمولاز ما ته پیسټ کا show me the formulas there نو ګوره دې ځای کې مونږ یو فارمولا کارولې ده که نه د قدوسل نو ګوره زه وایم چې دلته کې چا دې ځای نه دلته سیلري اغستې ده سیلري او دلته بونس اغستې دی او دلته کې ما سره چېرته ټوټل پکار دی یو کس ما ته وي زه ته بار بار دا فارموله نشم کارولی داسې کارو که دې نه دا فارموله راواله او دلته یې ما ته پیسټ کا اعداد نه فارموله صرف دې ځای کې چا اعداد اغستې دي وګوره داسې سمثینګ اعداد یې اغستې دي سبا د نه څوک تپوس کوي په دې باندې پلیز لږ ځان پوه کړئ تاسو 20 30 40 50 ایټسټرا دلته ما ته ټوټل پکار دی نو زه به دا رابولم دې ځای نه دا به کاپي کم دلته صرف دې ځای کې ودرېږه صرف فارموله راته راکړه را به شي پیسټ سپیشل ته را به شي فارمولاز ته اینڈ دین هیو یو گو کلیک آن اټ څنګه چې دې فارمولې دا دوه سل جمع کړي دي یاد ساتئ دقسې دې فارمولې دا دوه سل دې ځای نه جمع کړل وګوره دې فارمولې دا دوه سل دې ځای نه جمع کړل دې ځای نه باید تاسو دا یاد وساتئ ځان سره یو هیو ټو ډو دیٹ نو ګوره ما ته صرف فارموله راته راکړه یاد ساتئ یو نیم کسانو یاره دا ټوټل ما ته دې ځای کې راکړه یا ما ته یو کس وایي چې دا ټوټل نه دی دا ما ته دې ځای کې راته راکړه دلته مې پکار دی چې کله هم تاسو پیسټ سپیشل ته راشئ فارمولاز انتخاب کړئ نو تاسو له به ایرر درکوي رانګ ریفرنس دا هیش چې راشي که نه دې مطلب رانګ دی ریف مین ریفرنس وی څنګه چې دې ځای کې تا سره یو دوه سل چپ طرف ته جمع شوي دي وی دلته دې طرف ته کم دي عادات چې زه جمع کړم شته نو ځکه ما ته رانګ ریفرنس راته راکړه وی دې طرف ته وی څه نشته دې طرف ته رانګ ریفرنس دی شته نه ما سره ریفرنس سل ریفرنس نشته ما سره which is completely wrong نو که ما ته یو کس وي چې نه دا مشکل ما ته حل کا مال خو دا ټوټل دې ځای کې پکار دی یا که ډایرکټ هم تاسو یاد ساتئ دې ځای نه کاپي کې فارموله نو ایکسل کې به تاسو ډېر زیات غټ مشکل درکوي درته نو سبا کې ما ته خو صرف انسر پکار دی یا دا ټوټل ما ته پکار دی نو دا کاپي که دې ځای نه او صرف یاد وساتئ چې زه به د پیسټ سپیشل ته راځم او د فارمولس په ځای به ساخلم دې ځای نه ویلیوز عدد راته راکړه خو زما ټوټل پکار دی زما خو صرف ټوټل پکار دی فارموله خو مې د هغې شاته نه ده پکار اوکې که دې ځای نه والی چې کوم ستا عدد دی هلته بیا اټومیټیکلي درکېږي بیا راشي وګوره دې ځای نه پیسټ سپیشل ته ورپسې وګورئ ما سره د فارمیټس څه مطلب دی یو کس ما ته دې له ما څه فارمیټس ورکړي دلته یو مې دا فارمیټ دې ځای له ورکړه او بل مې یاد ساتئ وګوره دا فارمیټ دې ځای نه اساین کړه دلته I assign this format here وګوره ما دا فارمیټ دې ځای نه اساین کړه دې ځای نه باز اوس زه دا کاپي کوم دې ځای کې دا مې کاپي که چې کله هم زه کاپي کوم دې ځای نه او راشم دلته که زه دا فارمیټ اساین کوم نو که زه پیسټ سپیشل ته راشم فارمیټس ما ته راکړه نو صرف فارمیټس بدله درکړي
یو کس ماته وي زما دا فارمیټ پکار دی دا راته راکړه دې ځای کې اټومیټیکلی تاسو فارمیټ اخیستی شئ او که تاسو آل پیسټ که سره د فارمولاس سره د ډیټا به تاسو له یو په یو درکوي بیا راشي وګورئ دې ځای نه پیسټ سپیشل ته او بس یې ما سره دې وګورئ کمنټس که تاسو سره چېرته کمنټ سي شفټ F2 سره کمنټ راسي زه کوم چې سه دا ایډوانسډ پیمنټ دې ته ایډوانسډ پیمنټ داسې وګورئ شفټ F2 وګورئ دا واله دلته زه تر کوم چې سه دا بونس پلس سیلري د ما سره دا د اډ کړې ما ده یو کس ماته وي داسې کار وکړه کاپي که دې ځای نه ده خو یاد ساته صرف او صرف ماته دا کمنټس راته راکړه ډیټا په خپل ځای باندې پرېږده رایټ کلیک که دې ځای نه رایټ کلیک پیسټ سپیشل ته راتلی شي وګوره ډایرکټ راشي دلته او دې ځای نه څو کې صرف کمنټس راته راکړه او دا اوکې که دې ځای نه پاس نو صرف کمنټس یې ماته راکړل دې ځای نه اټ از ریلی سمپل که تاسو نه غواړئ سو جست میک اټ انډو هیر وګوره دا انډو کې دې ځای کنټرول زیډ مې کړ بیا راشي وګوره پیسټ سپیشل ته او بس یې موږ سره دی ویلیډیشن ویلډ صحیح ته ویل کېږي یاد ساتئ ویلیډیشن وایي صحیح ته صحیح ډیټا اچولو ته ویل کېږي د هغه پروسس چې پای کې تاسو ډیټا صحیح ډیټا ورچوئ ډیټا ویلیډیشن بندیز لګولو ته هم ویل کېږي چې بھائی داسې مه کوه ته نو موږ سره یو کمانډ دی دلته خو نشته را سره تاسو سره په دې ډیټا ټایپ کې دی چې هغې ته ډیټا ویلیډیشن ویل کېږي ګوره یو مثال یو خبره تاسو ته زه وکړم دې ځای کې ما ایج واخیسته نیم دی سیلري د ایډرس د ایج دی یو کس په غلطۍ سره د 60 په ځای باندې 600 ایج ورکړه دا څومره غلطه خبره ده بھائی کوئی فرعون کے زمانے سے تو نہیں ہے 600 سال شپږ سوه کاله ډېر غټ کال دی که نه نو کله نا کله په رپورټ کې دا مشکلات خامخا راتلی شي ته ورته ویلی شي چې بھائی دا رپورټ چې کوم دی ایج عمر همیشه دپاره د 20 او د 80 ترمنځ اخله د 60 او د 80 ترمنځ اخله د 60 نه کم او د 80 نه زیات چې کوم دی ما اخله نو د هغې دپاره مونږ څه کوو دغه سلیکشن کوو دې ځای نه سبا کوم دلته رابشم دغه ډیټا به ټول د ایریا به انتخاب کما رابشم تاسو ډیټا ته رابش تاسو ډیټا ویلیډیشن باندې به کلیک کې اینی ویلیو په ځای باندې به هول نمبر والے رابش دې ځای نه سبا کې د 20 او د 80 ترمنځ زمانه دا ایج والا او د 20 نه کم او د 80 نه زیاته ماخله اوکې که دې ځای نه اوس وګوره زه ورته ورکوم 45 بالکل ٹھیک دی زه ورته ورکوم 90 ما ته به ایرر راکوي کیا کر رہے ہو آپ ریټرای اټ به دا ریټرای که دې ځای نه ریټرای وګوره داسې ریټرای کا نشي وتی تر څو پورې چې دا تا ټیک کړي ني یا به کینسل کې یا به ریټرای کې غلط نشي لیکلی دې ځای نه ما ته یو کس وایي داسې کار وکړه دا ډیټا ویلیډیشن چې تا کوم اخیستی دی که نه نو دا ما ته بل ځای کې هم پکار دی نو اوس یو کس ماته وایي چې ما ته همدغه څیز بل ځای کې هم پکار دی نو که دلته دا زه بار بار بیا راځم او بیا هلته کې لیکم هر څه څومره مشکل کار دی ډایرکټ به راشم دې ځای نه هوم ټیب ته را به شئ تاسو پیسټ سپیشل ته به راشئ او د هغې نه پس چې کوم دی ویلیډیشن دې ځای نه والی وګوره ویلیډیشن دې ځای نه تاسو اخیستی شئ یو کین ټیک ویلیډیشن اوکې به کې دلته بس صرف بره ورته ولیکه چې ایج که ستا دغه رولس بل ځای کې پکاري زه یو کس 14 کالو دی ما ته وایي نه 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 د 60 او د 80 ترمنځ ایج ورکولی شي دې ترمنځ نه شي ورکولی دا خو د سیسټمیټک میسیج دی سیسټم په خپله باندې یو میسیج ورکوي تاسو خپل هم یو میسیج ورکولی شي چې بھائی ډونټ نه پرېږدي مطلب یو رپورټ کې لیکي او هغه ډېر سینسټیو رپورټ دی ډېر زیات یو پکار دی او هغه رپورټ کې ته چې کوم دی غواړې چې بھائی نه نه یو پوینټ چېرته غلط ونه لیکي ویلیډیشن رولز هلته خامخا وکاروه ډیټا ویلیډیشن اپلای کا چې بھائی بس ما اخله مانه نو ستا رپورټ په چرم غلط نی اکوریټ به صحیح به تاسو سره ونه بیا راځم دې څه نه ګورئ دغه ډیټا به کاپي کوم یو بل مثال به در کوم دته لیټ می کاپي دیس او را به شم دې څه نه ګورئ پیسټ سپیشل ته او بس یې ما سره دی اچھا نن ایډ سبټریکټ اینڈ ملټیپلای اینڈ ډیوایډ بلم ورکولی شي مونږه هغه بیا وروستو خبرې دي بیا په ما وایي زه وروستو بیا تشریح کومه خو زه ډیټا ته راشئ ډیټا ویلیډیشن ته دې ځای نه اپلای دیز چینجز دا دوی دواړه انتخاب کړل ایرر الرټ ته راشه زه ورته ورکوم څه دې ځای نه یو میسیج ورته ورکوم چې ایرر ان ایج او ورته ولیکه چې ډونټ ټایپ above 80 and below 20 د 20 نه کم او د 80 نه چې کوم دی زیات ما ورکوه ټایپ ډونټ ټایپ above 80 and below 20 وګوره څومره اسان دا میسیج ما دې ځای نه ورکړو اوس یو کس دی سې دا کال ورته ما ورکړه شپېته اتیا دا سو وګوره ټرای ډونټ ټایپ
above 80 and below 20 message وته ما ورک کنه چې به مکه ودا سه نو چې کلم تاسو دا ایج غلط ورکوي اتوماتیکلی دا سیټینګ به تاسو ته یو په یو کېږي دا سیستماتیک میسج دی خو دا رسته په ویلیډیشن کې موږ سره شته دی راځم دې څنګه ګوره یو ډیټا به یو سیل به کاپی کما او راځم دې څنګه ګوره پیسټ سپیشل تا او را بشم دې څنګه ګوره نن ایډ سبټریکټ دا کیلکولیشن د تو کوم لګ ها ایڈ سبٹریکٹ سکار گئی اچھا گورے دیزے کہ ماسرے دے 550 زوت وے مداس کا رکا چې دا په دې پیسټم کا او جمم کا وسره وګوره څومره آسان پیسټ د براشه پیسټ سپیشل تا را بشه وګوره ایډم کا جمم کا دې سه دې په دې ورواچو کنه نو په کم شکل کې د جمع په حالت کې 500 کنه 500 سره شل جمع کا نو اتیا او یا اتوماتیکلی تاسو لدري اتیا 500 نو وګوره دې زن اتوماتیکلی تاسو 70 انسر بخا مخادر کی تاسو نه کنټرول زد انډو میک پیسټ سپیشل تراشه دي زینا زوتم سو کماتا سبټریکټ کته منفی کته اتوماتیکلی بدر کی دا خو راځي دیش ٹھیک ہے وګوره دا 50 نه 20 لاړو دیش تاسو اتوماتیکلی ورکی اگین بیا راشه دي زنو ګوره پیسټ سپیشل تدلتا وګوره سومرا سان ملټیپلای کړي زینا ملټیپلای اوکے کدلتا بس نو 20 لچ په 50 کې ضرب ورکړو ضرب یک وسره او کنه زه واپس پیسټ سپیشل تراشم او زه تر کوم چې سوکا ډیوایډ یک تقسیم کړي زینا نو واپس پتا لو مغه در درکی 70000 چې په 20 باندې ډیوایډ کې خو 50 بدل درکی واپس کنه نو ګره سومره آسان طریقې سره خپل کیلکولیشن دی وکي او دا سه پیسټینګ مو شي ما سره راشه وګوره بس یو دا یو دوه درې سمپل کمانډز کلیر کوما نو بیا به ان شاء الله خیر د شنبه یک شنبه پر ورځ باندې وایو سکپ لینکس شي زه یو مثال تاسو ورکم ډیر زیات سمپل مثال در کومه چې تاسو به کنفیوز نشئ دې سره ها ا گلاس اف واټر او 2 thermos tea without any station ها ګوره دې چې ما چرته دا ډیټا مې دې چې کاپی کړه کاپی دا مې دې چې پیسټ کړه او دې چې ما لک چینج راوستل لک چینج دا مې ډیلیټ کړه او دلته یو څو کسانو تغیرات راوسته چې عمر وسیم اکرم and خالد دا مې راوست ما ته یو کس وی دا څنګه چې ما دا ډیټا راوسته دا کاپی او دلته پیسټ کا ډایرکټ پیسټ کړي سینا اوهو اخو خالیګام پیسټ کړ دلته زه ته نه ټول ډیټا پیسټ کا خدا خالیګا په خپل ځای باندې پرېږده دا کم خالی ځای چې کومې دلته ما پیسټ کوا ځکه چې الته تاسو پیسټ کړو خالی دام پیسټ شو دا خالیګام پیسټ ولته زنه غواړم چې په دې نورو کې د خالیګا کې چینجز راشي ما سره نو سره پیسټ سپیشل تراشه او دې زنه سکپ بلانکس ته ټیک مارک دې زنه اون کا سکپ وي بریک دا بلانکس وي خالی ځای نو ټول ډیټا پیسټ کا اوکې کدي زنه څومره آسان طریقې سره هر څه پیسټ شو سوای د خالیګانا په خپل ځای ما سره او کو ډایرکټ کم پیسټ کو بیا به دا خالیګام تاسو له پیسټ پې کې دې زنه दोनों लेट वाले अस्सलाम इतनी लेट अच्छा जी अत पौबान देता बजे क्लास तराज ले अत बजे क्लास था अब जी पौबान देता बजे क्लास थे आगा आओ मतलब देना पस शुरू की गई उस पर 16 दकीक़ आती थी क्लास था अत बजे शुरू की 16 दकीक़ आती थी वो रज़म साथ की 16 दकीक़ روستو بیا رانه شي 2 بجې یو لس دقیقې بعد راشي سره تکړه دی ګوره نو ګوره دې سیټینګ دې لارې نه تاسو یو په یو کولی شئ را به شئ تاسو پیسټ سپیشل ته دې سینا او بس یو بل دی چې ته ترانسپوز ورته ویل کېږي ترانسپوز مطلب دا دی لکه تاسو سره دغه هیډینګ دی که نه دا هیډینګ تاسو سره دا زه کاپي کومه زه ته هم دا ماته کالم کې راته راکړه that's a column wise درا بشه پیسټ سپیشل تا او پیسټ سپیشل کې به ترانسپوز دې زنواله او دا به اوکې کې دلته وګوره دا پر رو کې او ماته په کالم کې راته راک او کومه سره دا چرته په کالم کې ماته پر رو کې راک بالکل کول شي بالکل سرچ
دا وګورئ ترانسپوز اوکې کدي سي د رو نه کالم ته د کالم نه رو ته چینج کی ترانسپوزیشن کوي کنه په دې یو اپشن باندې بیا راشي وګورئ دې نه پیسټ سپیشل تا پیسټ لینک څه مطلب دی دا ډیټا ما ته پیسټ هم کو لینک هم کا پیسټ اټ اینڈ لینک اټ وګوره زل کې دا ډیټا کاپی کوم کنه دا ما کاپی کوم دي زینا زه ته دا پیسټ هم کو دلته لینک هم کدي زینا پیسټ اینڈ لینک اټ هیر پیسټ سپیشل تراشا پیسټ کو لینک کې کدي زینا اوس وګوره دلته چینجز کوم کنه سه اسد اتوماتیکلی دلته به چینج راځي زه در کوم سه جمال اتوماتیکلی بدلته چینج راځي زه کوم سه یونس اتوماتیکلی به چینج راځي دا سره پیسټ هم شو لینک هم شو په هر ځای کې چینجز کوي دي زینا وګوره یو هاف زه در کوم سه 5000 اتوماتیکلی ولته چینج راځي 8000 دا سه 9000 خود به خود تاسو کته شي بل شیټ کې مچول ارس لاسو کې مچول شي دي سینا وګوره ما یو بل شیټ واغست دي سینا را بشم دلته کې وګوره دا به دي سینا کاپی کما او د کاپی نه پس کاپی go back sheet number 2 را بشه paste special تا او دا غینه پس paste link باندې کلیک که هر ځای کې کول شي you can do that خیال دې کنه وګوره څومره آسان دلته ما د اسد په زیولی کو سه تازه ګل آسان تازه ګل دلته چینج شو او چې شیټ 2 ترا شي تازه ګل دې ځای کې ما سره هر ځای کې تاسو پیسټ کول شي دې سو کمانډز پاتې شو ان شاء الله د یک شنبه پر سره دی وګوره مې کولاو کړی استاد دلته اته د سلنګ کوم هغه کې به چې کله کولاو کوم بیا تبدیلی راځي اتوماتیکلی باندې راځي که سبت میا کې به تاسو تبدیلی راځي